كما قف على اسم ذاكر ذلك ما یاد نمرات نه معلوم چې دا څوک چاو ته دې ویله ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا بديك مناسبته إذا سعيد بن زيد وكان بدريا إذا سلك بدريو مرزا نه جوړ شوی دی په یوم جمعه ورځ د جمعې ته دا خبر چا وکړه چې سعید ابن زید هغه نه جوړ دی حدلته غرض هم دی جمله کې ده چې وکانه بدريا دا سعید ابن زید ابن عمرو ابن فیلم بدری صحابي ده هم به د بدری وای اگر کدا پخپلا د بدر په جنگ کې حاضر نه وو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او طلحه رضی الله عنهما دوانه لګیلو د پاره تجسس د اخبارو چې تاسو لاړ شي معلوماتو کې د ابو سفیان او داغه د قافلې متعلق دیو پاغي په سلاړ نو دیو چې لاړ د جنگ د بدر راغې نو چې را واپس شو واقع د بدر جنگ شوی و وهذا ته بدري زکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو له غنیمت کې سم ور کړی و مثال همدارنګي وسوعده د اجر مکړه کما وعده د اجر الله کړی د بدرانو ساغتا سرم دا څنګه دی قتلیو او رسول الله سم په مشوره باندې تلاړو کالته نه لګلې جنگ به کړو فی مرز وی نا جوړ شوی دی په یوم جمعه او دا ورځ د جمعې و فرکبا الی لاړو عبد الله ابن عمر الی د پاره د تپوس سعید ابن زید بعد ان تعال النهار پس دا غینه چې ورځ چته شوی و غرمه ته نږدې شوی و واقتربت الجمعه او الجمعه منذ نږدې شوی و وترك الجمعه او عبد الله ابن عمر است د جمعې منځ پرې خپل هوځل ته مسله غدا ده چې د جمعې منځ ریخه ده او د عبد الله ابن عمر خواته ورغله نو اوله مسله غدا ده چې د جمعې پورت باندې سفر کول څنګه دی د جمعې پورت باندې سفر کول ځکه سفر د وجه به مونږ د جمعې د نه ځکیږي اب پاتې کیږي نو د جمعې پورت باندې سفر کول څنګه دی نو د جمعې پورت باندې سفر کول مختلف احوال لري اولنې حالت هغه دا دی چې ته سفر د سبا مانځنه مخکې کې جمعې ورځ سبا مونځنه مخکې ته په سفر روان شې د شپې او یا د جمعې مونږ وکړو د جمعې مانځنه وروسته روانېږي دا قسم سفر په اتفاق علماء جایز ده سار مانځنه مخکې یا د جمعې مانځنه وروسته سفر کول په اتفاق علماء جایز دي دویم حالت دا ده چې د سار مونږ دی وکړو او زوال د شمس لانه ده شوی زوال لانه ده شوی سار مانځنه وروسته د زوال نه مخکې په دې کې سفر تکه سفر او تا ته پته ده چې زه د دې ځای نه ووتلم بیا په لاره کې زه څه نشم کولی د جمعې مونځ بل ځای کې نشته چې زه په لاره کې مونځ وکړم د جمعې بیا رانه جمعې مونځ فوت کېږي نو د دې قسم سفر کې اختلاف د علماو ده یو صورت خدا لري چې روز دلته زما بل جمعه تلته به وکم به خو جایز ده کنه او وتلو کې دا ته پته راځي دي چې نو وتلم به څه نشته
بل ځای کې جمعې مونږ نشته چې زی بیا وکما. نو دې سفر کې اختلاف د علماء ده. یو قول الجواز بالآها دا سفر جائز ده، هیڅ کراهت پکې شته ده نه. زوال لا نه شي، زوال مخ کې تر روانېږي لاړ شه مخ کې د جمعې مونږ مندو کوي کا کني ماسپخین مونږ وکړي. دا د احناف علماء مذهب ده. حاشی ابن عابدین کې ذکر کړه او دا قول د عمر بن الخطاب، زبیر بن العوام، ابو عبیده، حسن بصری او ابن سیرین او ابن المنذر. هذا غي مذهب ده او دا اکثر علماء قول له. دویم قول هغه ده، دویم قول د کراهت او دا مشهور مذهب ته د مالکیانو او د حنابلو چې د ټیم کې سفر کول مکروه دي. او مکروه ځکه ده حتى لا تفوته فضيلة حضور الجمعة، چې د جمعې فضیلت هغه ته فوت نشي. هله دې روان شو ټیک د جمعې په پرشوي خلانه ده، ولیکن فضیلت د جمعې په څه شي هغه ته ساقط چې په ماسپخین منځو کې. او دریم قول التحریم ده، په دې ټیم کې سفر کوله حرام دی. دا مذهب ده د شوافعو. قول جدید ده او یو روایت ده امام مالک نوما وای څه بیان کوي سفر باندې کوي. امام نووي همدا مذهب ذکر کړی په المجموع کې. هترم قول په کې دام ده، دا روایت د امام احمد نه ده. کدا سفر د پاره د جهادي یا د پاره د بل طاعتي به جائز ده. او کچرته د جهاد او یا د طاعت د پاره نو اسی عام مباح سفرو په دې ټیم کې به جائز نه ده. هم په دې مذاهب کې راجح مذهب هغه د اباحت بالکل سفر جائز ده بغیر د کراهت نه. اس کراهت پکې شته ده نه. ولی لعدم الدلیل على التحریم، ځکه دلیل په حرمت یا په کراهت شته ده نه. نو او په دې منع کې چرته صحیح حدیث مرفوع رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي د جمعې پر ورځ زوال لمخ کې تاسو سفر مکوئ. موږ ته نه دی ویلي. امام نووي رحم الله په المجموع کې وایي هغه دی جواز د پاره اصل دلیل هغه ده براءت الذمه، براءت الذمه ده. طبعا جمعه فرض ده نو او لا تجب الجمعه الا بعد دخول وقتها. جمعه پتا ال فرض کیږي چې کله وخت د جمعې داخل شي. چې کله وخت د جمعې داخل نه دی پتا فرض نه ده. او دی وجه نه تار لپاره سفر کول د زوال لمخ کې څه شولو جایز شو. ځا دویم د عمر بن خطاب نه نقل لې چې دا جایز ده. یو سړی وي عمر بن خطاب ولیدلو په هغه باندې سامانو د سفر او لا سفر نو کړه. عمر بن خطاب تو ویل چې ولی نیتله هغه سړی ان اليوم يوم جمعه وان ورځ ورځ د جمعې وا ولولا ذلك لخرجته. که جمعې ورځ نه وای زبطله وای او ځکه لاله مې ورځ د جمعې نه چې دا مونږ وکما. عمر ځان خو تو ویل ان الجمعه لا تحبس مسافرا، الجمعه مسافر بندینا فخرج ما لم
حين الرواح ذا ترسو پوری زوال نشي وي انك زوال شو زوال نرستو مزا دریم صورت اغدا ده چې زوال نرستو سره سفر کوي وقت داخل شوه ده او جمعې منځلانه ده کړه او دې په سفر باندې رواني نو په دې کې د ټول علماء اتفاق دی په دې صحیح د عام علماء اتفاق په دا دی اکثر علماء چې به په دې ټیم کې سفر حرام نه مگر که خطر وا فوتو الرفقه چیرې مرګري بنانه لاړ شي به در پر سفر جایز ده خیر دې لاړ شي یا مثلا ستا د جاز ټیکټ راغسته اوس کته جمعې مانځه ته پاتې کیږي جاز د نزي کیږي جاز د نزي او اخر ټیکټ تاوان پتا باندې راځي به په دې ټیم کې ستاده پاره جایز دي خیر از خبره نشته او کدا نه په غیر د عذر نه زوال نرستو بیا تل نه جایز نه طبعا نزي دلیل په آیات ته یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اذان جوشو دغه زوال سم متصل اذان کیږي بیا تاسو څوک فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله ذکر تور شي وذروا البيع اغسطل خرڅ ول پرې دی حقایت کی دلیل ہے هم دې روایت کې دا نشتا چې دا سعید ابن زید په کوم ځای کې وو او عبد الله ابن عمر ول چیرته ورغه دا پکې نشتا او روایت ابن ابي شيبه کې شتا چې د سعید ابن زید کور په عقیق علاقه کې د مدینې نه تقریبا 3 میل وړاندې وو او عبد الله ابن عمر چې تله ده دا د زوال نمخ کې تله زوال نمخ او مخ مثلا موږ تاسو بیان کړه راجح قول علماء دا ده چې د زوال نمخ کې سفر کوله او ورځ د جمعې باندې هغه جایز دي مانت پکشته نه وترك الجمعه جمعه منذ فريق الصلاه وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عتبة ان ابا عتبة عبد الله بن عتبة وزما بلار عبد الله بن عتبة ده كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم خطي ولكلو عبد الله بن الارقم تا خط ولكلو الزهري يأمره چې په دې خط کې هغه ته حکم کړي ان يدخل تورشا على سبيعيه بنت الحارث الاسلميه وسبيعيه بنت الحارث الاسلميه باندې ويسالها او تفوسو کدا غنا ورشه داغه نه تفوسو کا ان حديثها عبارت داغه د حدیث کې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم تفوس کړو وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم او هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته کوم جواب کې ویلو حين استفتته کله چې دي سبيعي رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب د فتوی او د قضاء وکړو په عید الحامل کې سيدا ده عبد الله ابن الارقم چې کان عمر ابن عبد الله ابن الارقم دا چې کوم ځای کې دیرو په دې کې دا سبيعيه اسلميه رضی الله عنها وا او تا عبد الله ابن عتبه دلته نو دا په مدینه کې وا او دا په کوفه کې د کوفې نه خطر اولې ګلو مدینه ته چاته عمر ابن عبد الله تا چې دې مدینه کې ورشه سبيعيه اسلميه ده دا غنه په خپل تپوسو کا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عدت حاملې پس د وجه د حملنا د هغه متعلق تپوس کړی دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم جواب ورکړی دی هغه جواب ما ترا ولېګا تاسو پوښتنه زکه کو چې دا مسله اصل کې اختلافي و یو زنانه د داغي په خېټه باندې بچی دی او خاوند یې مړ شو نو که چرته دا بچی څلور میاشتې لس ورځې پس وشو په اتفاق د علماو دا د عدت نه ووتله اگر څلور میاشتې لس ورځې تېرېدو باندې دا د عدت نه نه وځي تر څو پورې چې ځینې کړی بچی زېږولی نه وي قرآن کې دي وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نو څلور میاشتې لس ورځې پس ناوزه د حمل باندې زنانه نه وځي د اتفاقي مسله ده او که یو زنانه د هغې خاوند مړ شو او حامله وه او د دې مرګ د خاوند نه وروستو څلور میاشتې لس ورځو نه مخکې لس ورځې پنځلس ورځې میاشت دوه میاشتې پس د دې بچی وشو آیا په دې بچي باندې دا د خاوند عدت نه ووتله د بل خاوند څه نکاح کولی شي او که نه څلور میاشتې لس ورځې به پوره کوي باقي نو انتظار به کوي تر دې چې څلور میاشتې لس ورځې پوره شي ځکه قرآن کې دي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا څه پېښوي اوس په دې کې اختلاف دی د جمهور علماو مذهب دا دی چې وضع د حمل که دوه ورځې پس هم د دې خاوند د مرګ نه بعد وشوه بس دا د دقې خاوند عدت نه وتله نه پې احداث شته نه پې عدت شته که د بل خاوند څه نکاح کوي کولی شي او د زید ابن ثابت او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را یاد ده ابعد الاجل ابعد الاجل معنا دا ده کله دې څلور میاشتې ورځې نه مخکې د دې بچي اوزېږو دا به انتظار چاته کوي دا لا عدت نه نه وتلې اوس به محتاط کوي او دا خام عدت کې به د بل خاوند سره نکاح نه کوي تر څو پورې څلور میاشتې لس ورځې پوره نشي کله څلور میاشتې لس ورځې پوره شوې څلور لس ورځې پوره کېدو نه پس بیا دې لپاره څه دي د بل خاوند سره نکاح کول جایز دي دا د زید ابن ثابت او د عبد الله ابن عباس رايوه ها جمهور په دې حدیث د سبيعي استدلال کړه نتی عتبه را لګیدله عتبه د عبد الله ابن عتبه هغه را ولګیدو د دې مسلې متعلق د چانه ته پوښتنه دی عمر عبد الله ابن عمر ته هغه ته خبر ولېګلو چې ته ورشه عمر ابن عبد الله ابن الارقم ته چې ورشه سبيعي اسلامي صدقه ذکر شوی و سبيعي اسلامیه په حجۃ الوداع کې دا حامله وا او خاوند یې مړ شو او د خاوند د مرګ نه پس 15 ورځې یا ول ورځې پسې بچي وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مسله توکړه چې کلم ستا بچي او شو بد اق وقت نه ته عدت نه وته کتب بل چا سره نکاح کول غواړي ستا د پاره نکاح کول جایز دی اگر که نفاس ولې نه وي نفاس کې به وتی جایز نه نور نکاح کول به هغه جایز دا معنا ده فتوفينا مقصد ان شاء الله کوئی شيء وانها فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم فغلاړو سبعين تفوسكو خط وتوليكل وليكل عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبة يخبره خبر ولا وركه ان سبعيه بنت الحارث سبعيه بنت الحارث اخبرته ما له خبر راكو انها كانت یقینا داوا تحت سعد ابن خوله بنکاح سعد ابن خوله کې وځه داغه بنکاح کیوما وهو دا سعد ابن خوله من بني عامر ابن لويد
دا سعد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل دعا کړه کنه ولکن البائس سعد بن خوله ان مات بمکه پیښوي رسول الله بدل دعا کوله چې الله دې په رحم وکړي ولی زکه یا د واپس تلو مکې ته او یا حجۃ الوداع کې تلسته په مکه کې مرجو به خو نشو دلته مرجو وهو من بني عامر بن لؤي او اذا بنو عامر بن لؤي نه ده وكان ممن شهد بدر دې کې مناسبت ده او دا هغه چانو چې بدر ته حاضر شوی فتوفي عنها وازما دا خاون وفات شو زمانه في حجة الوداع في حجة الوداع کې في حجة الوداع کې مخاون دلته مرجو وهي حامل او زه حاملو مداغینا فلم تنشب وقت ارنکو دی سبیعی ان وزعت حملها چې ویزیگو خپل بچه دی په خیټه چې کم بچه بعد وفاتی پس د وفات داغینا پنزلس ولس یا پنجیش دری قول دی پنزلس ولس پنجیش یا دینا کم تدین پس بچے اوزیگو فلما تعلت ارکل جدا روغ شوا تعلت مانا دا چا دے مانا دا نپاس نا پاکی دل تعلت المرض من نپاسیا مانا دا غینا پاک شوا او اینه ختم شوا فلما تعلت کله چې دا روغ شو پاک شو من نفاس یاد خپل نفاس نه نفاس په ختم شو تجملت للخطاب بیت ځان ډولی کو د پاره د خطبه کوونکو ځان ډولی کو کڅوک ما په نکاح کول غواړي زو سن نکاح کوم عربو دا مسلې ودونه پروا به نه کوله پس یو خاون به مرشو بلبو کړو تجملت للخطاب دام نو چې بدقه قبيله کې وي بل تنسبه به نکاح کوله دی و مرزي وا نو فدخل عليها فما باندې راغه ابو السرابيل ابن بعكك يغرا باندې راغه رجل من بني عبد الدار چې دا یو سړی د بنو عبد الدار نه فقال لها لسبيعيت ویل مالي اراكي سوجد اسما د پارزتا انما تجملت للخطاب چې ځان دې ډولي کړي ده للخطاب د پاره د خطبه کوونکو څه غرض ده ته نکاح کې یا ما بچو په نکاح والی ترجین النکاح ته امید ساتي د نکاح کولو وانك تجي والله قسم بالله ما انت بناكح د نکاح د بل قانون څخه نشي کولای حتى يمر عليك تر دې چې تیر شي پتا باندې 4 اشهر و10 سلور میاشتې لپاره تاسو پورې سلور میاشتې لپاره دې څه نه کړی یې کړی نه د بل خاون سره نکاح کولای نشي مته مولا فتوا د چا ورکړه ابعد الاجلين فلم قالت سبيعي واي فلما قال لي ذلك كرجمات ابو السنابل ابن باك دا خبر وکړه جمعت علي ثيابي راجم مکر په خپل ځان باندې جامې خپلې ورات نه دا هغه پړون راواغستو غټه ورقه چوتوي پړونه هغه مې راواغستو اولاړه ما نبی صلی الله علیه وسلم ته حين امسيت شکلا ما خان ټیم مې کو واته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ترالم فسالت عن ذلك نبی صلی الله علیه وسلم دې مبارک ته پوښتنه کو اے الله نبی زبط سلور میشت لستر جنور انتظار کوم کنا عدت نو تلما فافتاني رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا کړه باني قد حللت زاد عدت نو تلما حلال شما حين وضعت حملي کله ما خپل بچي اوزيګو وامرني او نبی صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه بالتزوج واده کول ان بدالي کزما خوخي مقصد دا ده چې کله دې بچي اوځي کو استاد بل خاون سره نکاح کول جایز ول اگر که زنانه پاس کې وری نه او صرف ودی وسه ناروا ده نو نکاح خو جایز ده نه پاس واده سره منافی نه ده
تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس. مكي اول کې مونږ تاسو ویلي دته متابعت وایي متابعت کړه دې د دسرا أصبغ عن ابن وهب عن يونس نا او يونس به نقل کړه د چانه زهري نه غدا زهري نه نقل کړه اوس په ورځ دی وقال الليث حدثني يونس دق شان دي الليث چې دا حدیث نقل کړه د دې لیس سره مطابقت چا کړی دی أصبغ د ابن وهب نه یونس نه أصبغ د ابن وهب نه نقل کړی او ابن وهب د یونس نه نقل کړی لکه الته لیس چې څنګه نقل کړی دی یونس نه هغه د زهري نه وقال الليث اوس بل حدیث راوړي او لیس ویلی دی حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه او موږ ته پوښتنه کو دا غنا فقالوا ناغرات ويل أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لوي أن محمد بن إياس بن البكير محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهيد بدرا ديك مناسبته وإذا بلار بدر تاجر شوية ده أخبركم انت خبر راكر ہے ذکر نکو أخبره خبر ولا څور کړه ده یا خو معنام دار چې دغه پاسنه حدیث چې کم نه کنه د دې متعلق خبر ورکړه او دویم احتمال لا ده چې هغه اخبرو بهذا هغه ذکر نو کو ببل شي او دلته به غرض ده چې وکان ابو شهید بدر دا ایاس ابن البکیر بدری صحابي ده دې د وجنه په نسخه د ساغانی کې دي قال ابو عبد الله انما اردنا انه شهد بدرا ودلتم غرض ده په دې حدیث راوړو کې چې دا ایاس ابن البکیر بدری صحابي ده باب شهود الملائکه بدرا باب دې بیان د حضور د ملائکه بدر ته مصنف په دې کې دا ثابت کی چې ملائکه بدر تراغلي او نور روایتونو کې مرাজি زیادات مغازی کې همدارنګ بهقي کې انس رضی الله عنه روایت ده چې کان الناس یوم بدر يعرفون قتل الملائکه بخلق بمعلومه القتل د ملائکه من قتل الناس الشهيدان د خلقنا بالضرب فوق الاعناق يتشتون د پاسه گزار او على البنان او پدې ګوتو ګوتو باندې په سر د پاسه به گزارو د ګوتو باندې به گزارو او خلکو ته پته لګیدل چې دا گزاره د ملائکه ده واله ده مثل وسم النار چې بوله کده ورته داغ په شان پاز او دې ګوتو په سرونو باندې داغونه نور په شان او په مسند اسحاق کې د جبیر ابن مطعم روایت ده چې رأيت قبل هزيمة القوم ببدر وإذا مشركانو د شکستنا مخکې ما په بدر کې ولیدل مثل النجاد الاسود و یو شړی تور غوندې کې شړی و د اسمان نه راختا و د میګانو په شان او ازما یقین راغی چې دا ملائک دي وای څنګه چې دا راغی وسیسته شکست په خلکو باندې وته روایت د مسلم کې د عبد الله ابن عباس روایت ده و یو سړی په بل سړی پسې منډه والے مشرک پسې دې کې د چابک گزار واورېدو او یو شاه سوار आवाज واورېدو اقدم حزوم راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وذالک مدد من السماء الثالثه دا د دریم اسمان ملائکو بدر تراغلیو
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي نبي معاذ بن رفاعة دا روایت مصنف په درې طریقو سره تقریبا راوړی دا روایت دی درې طریقو نقل کړی روایت د جریر کې معاذ روایت د خپل پلار نه نقل کړی دا روایت د جریر اول نه ده ته وګورئ اخبرنا جریر ان يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي النبي وكان ابوه من آل بدر قال جاء جبريل النبي ودا مرفوع شو او روایت حماد چې ورپسې ده حدثنا حماد ان يحيى معاذ بن رفاعة وكان رفاعة من آل بدر د دې صورت د مرسل ظاهر کې دا کوم روایت ده مرسل زکه د دې صحابي زوی دا وایي لیکن سړی په کې سوچ چو کی کنه نو دا روایت د رفاعه نبی ان جدي دا هغه ده مرفوع ده ټیک د ظاهر کې مرسل ده لیکن تصریح په سما د یحیی او شو د یحیی بن سعید د حدیث د معاذنا هغه ارسال په کې ختم شو مطل شو دیوژن اسماعیلی شو دا مرفوع شو او د دریم کې معاذ انما لکن سأله دام ظاهر کې مرسل له ولیکن رستو په کې تصریح راغلی دا یحیی بن سعید حدیث اوریدل د معاذ نه غیر ارسال په کې ختم شو دا درې صورتونه باندې راوړل اول ته وګورئ سعید معاذ بن رفاعه روایت کوي وكان ابوه من اهل بدر اذا ذبلار بدري قال لا روي جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل النبي صلى الله عليه وسلم طلعه فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تويل ما تعدون اهل بدر فيكم تاسو څنګه حسابوي بدریان په خپل کې اے بدریان الله کومه مرتبه تاسو ورکوي قال دوتويل من افضل المسلمين نبی صلی الله علیه وسلم تویل منګه په ټول مسلمانانو کې افضل او غوړ حسابو دا غوړ دي قال او كلمه النحوها اشك دراوي او یا نبی صلی الله علیه وسلم دغه بل کلمه استعمال کړه قال نبی صلی الله علیه وسلم جبريل تویل وكذلك من شهد بدر دغه شان هغه ملائک چې بدر ته حاضر شي دي من الملائکه د ملائکونا هغه په ملائکو کې موږ سي حسابو او ملائکو کې افضل حسابو وبي قاسنا سليمان قاسنا حماد ان يحيى معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من آل بدر تزويج كمو كان رفاعة ده بدريو وكان رافع ده دبلار رافع من أهل العقبات أهل عقبين عقبه تفصیل بن جلادیس کی راشي انصارو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کو مدینه نه تلیو حج کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ بیعت کو په اسلام اول ځلې چې بیعت کو د دې جمرۃ الکبرى غټ شیطان چې ګولي دې کې دوه غرونه یو ځای دي د عقبه وي کنډاو ده دې کنډاو کې د شپې پر ځای کې ناستو او دی یو بل څه بیعت کوم پکې مشرکان ته پته نه و دې ته عقبه اوله وي بیا کاله دې کې دولسو کاله څلوي کسان رال پکې سړی مو څه پکې خزه وي بیا د حج په دې ایام مینا کې په دغه کنډاو کې بیا ځان لشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک بیعت کو چې وته هجرت کې او راځي به دې دیم ته کوم وي دې ته عقبه ثانی وي بدلته معنا دا د پلاری په کوم ثوابو کې ده عقبیو کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړي ده په مکه کې په هجرت د تمام مدینه ته څه کې هجرت بکې موږ بستانه دی پاکو او د ازوی چې کوم عقبی نو دا بدر ته تلو په بدر کې
حاضر شوی و معنا ده وكان رافع من العقبه وكان يقول لابنه عندي رافع بخپل زوی ته ویلا چې ټیک د بدري ز عقبی ما و یو ظاهری معنا ده ما نافیه ما يسرني نخش علي ما لرا دا خبره اني شهدت بدرا بالعقبه چې زه دې حاضر شوی وې بدر ته مقابل د عقبه کې زه په دې نه خوشاله کما چې کاش کې زه بدري وي عقبی نه وې نه خلې چې عقبی ما خیر بدري دي نه ما ولی وي ما ته عقبیت غورخ کاری د چانه د بدري هم به ته چې دا قول کړه یاره زه عقبیت ما ته غوړه ده د بدریت نه دا د خپل اجتهاد باندې بنا ده او دغه احادیث په فضیلت د بدریانو کې د تنو معلومه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احادیث په فضیلت د بدریانو کې ویلو هغه د تنو معلوم په خپل اجتهاد دا خبره کوله او اجتهاد دا چې غوړه د عقبیت دا سبب ده د پاره د نصرت اسلام او سبب ته د پاره د هجرت چې دا غي د وجنه به رستو jihadونه شروع شو کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په عقبه کې نه وکړي په هجرت رسول الله په مدینه ته نه راغله مدینه ته نه راغله بدر بم نه شوه احد بم نه شوه خندق بم نه شوه او موږ داغه څخه بیعت په هجرت کو نو هجرت نه رستو راغله نو دا سبب شو نو د رائے دا چې سبب ته مسبب نه څه شو غوړه شو لیکن دا د اجتهاد کمزور دی ځکه لكن الفضل بيد الله فضل الله په لاس کې دی خلا سبب اقصی فضیلت والا نه مسبب سي هغه ته افضلی دا ظاهری معنا ده بعضو کسانو به تعویل لسی کړه ده بعضو کسانو تعویل لسی کړه چې ما يسرني ويدلت دا ما نافيه دا څه ده دا نافيه ده نه ما استفهاميه ده اول کې ما نافيه وا ما استفهاميه ده ويدلت معنا دا چې ما يسرني او معنا د تمنی ده یره څنګه آشنا خوشحالي به وي څنګه آشنا خوشحالي به وي چې زه په زید عقبیتوب باندې بدري وي ما يسرني سب ډیر خوشاله کړي ما لرا دې خبره اني شهدت بدرا بالعقبه جزازر شوي وي بدر ته زید عقبه بیا دا د تمنا شو او فضیلت د بدریت څه شلو هغه به ښکار شو دا په کې تعویل علماء کړه ولیکن ظاهر دار چې ما څه ده هغه معنا پیدا نو بیا دا هغه اجتهاد بنا ده قال دیوای وسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جبريل د نبی صلی الله علیه وسلم بارک ته پوښتنه کوه وبي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد اخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعه وإذا معاذ بن رفاعه اريد لي ان ملكا سأل النبي يوم ملك النبي صلى الله عليه وسلم هو يحيى ان يزيد من هذا اخبره انه كان معه في جملته وګورئ او يحيى واي يزيد بن الهاد ما تويلي دي انه كان معه چې دا يزيد بن الهاد من سرو يوم حدثه معاذ کله چې معاذ مونږ ته د بیانو په ورځېدلې معنی دا ده دا يحيى بن يزيد بن الهاد وي چې يحيى وي ما ته خو نه یادېږي انا خو یې دی خو ما ته د غویلې دي د يزيد بن الهاد ما ته ویلي چې ګوره کله دا حدیث مونږ ته هغه بیانو معاذ بن رفاعه په وخت کې تم څه وی تم را سبا مجلس کې وی نو ځکه وي ما ته یاد نه دي ما د دنه نقل کړي
خدا را توي چې تم را سوي تمال تر اسروي يحيى سمع معاذ بن رفاعه ان ملكا سال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ما يوم محدث معاذ وتم سپا اورز وچ معاذ من تداديس بیانو فقال يزيد ویلي چې قال معاذ ان السائل هو جبريل معاذ ویلي سائل څوک اصل کې دا جبريل